په دې فلم کې موږ ګورو چې یو ښځو خاوند د ځنګل په منځ کې روډ کې د چا په انتظار ناست وي او بیا هلته نه یوه ښځه رامنډه کي او دې ته یې ویریږي او لاړ شي. هغې ښځې ټول جسم د وینو نه ګندوي او ډېره زیاته خوفناکه وي. خو دا سړی ورته واپس راشي او دا سوچ وکړي چې کیدای شي دا چا زخمي کړي وي یا خوږه شوي وي. د هغه سړي ښځه هم دا مني کې خدای ونه مني او هغه ښځه دا دواړه هلته کې مړه کي. بل سین کې موږ ګورو یو سړی چې هغه ډرایوري او هغه خلکه په خپل ګاډي کې ټریپونو باندې بوځي او هغه یو فیملي پسې روان وي. دا سړی ټول نه پیله یوې ښځې پسې لاړ شي او هغه اوچته کي، خو دا ډېرې زیاتې خبرې کوي او هغه ښځې بالکل هم دا خوښ نه شي او دې لپاره هغه په خپل غوږونو کې انفري ولګوي. هغې نه پس دا دویمې سولې پسې لاړ شي او هغه مور او لور وي. کله چې هغه د دې دا ګاډی وګوري نو د هغوی بالکل هم خوښ نه شي، خو دا ډرایور ورته وایي چې دا ګاډی ډېر ښه او ارامدی دی کې به تاسو ته هېڅ تکلیف نه وي. دا ډرایور ورته وایي چې تاسو په دې کې سفر وکئ او تاسو ته به ډېر خوند میلاوي شي. او هغې نه پس دا ورته بیا سامان په ګاډي کې کیږدي. بیا د دې مور او لور په خپلو کې په سیټ باندې جګړې شي ولې چې دې یو بل سره دومره خاص نه لګي. خو هغه ډرایور د هغه ښځې لور چې د هغې نوم مارتا وي هغه ځان سره مخې ته کیني او خبره یې ختمه کړي. هغې نه پس په لاره کې هغه ډرایور مارتا ته وایي که سګرټ څښي چې درې کړمه، خو مارتا هغې ته وایي چې زه نه څښم. بیا موږ ګورو چې د مارتا نیم مخ هم سوځېدلی وي او هغه سړی دې ته وایي چې دا ستا مخ ولې سوځېدلی دی او څه وجه وه. په دې خبره باندې د مارتا مور ته ډېره زیاته غوسه ورشي او هغه دې نه تپوس وکړي چې تا په دې ګاډي کې دا شیشه ولې لګولې ده. خو هغه ډرایور ورته وایي چې ما دا ځکه لګولې ده چې ما ته له شاته خلکو نه وایرس را نه شي او دا هم ورته ووایي چې شاته خلکو نه ما ته خطره هم کیدی شي. او د مارتا مور ته نوره هم غوسه ورشي. خیر په دې خبرو کې دی رو مخکې رواني او مزلې جاري وي. یو موټر والا دې نه اوورټیک وکړي او دا ډرایور ورته ډېرې ګنده کنځلې وکړي. د مارتا مور ورته وایي چې ته داسې نشي کولی ولې چې تا سره زنانه په ګاډي کې ناستې وي او دا بله ښځه هم ورته دا خبره وکړي. دې نه پس دا ډرایور لاره هم بدله کړي. کله چې د هغه ښځې تپوس وکړي چې تا دا لاره ولې بدله کړه نو دا ورته وایي چې په دې لاره باندې ډېر زیات ځنوران دي ځکه ما دا لاره بدله کړه. کله چې دوی لږ مخکې لاړ شي نو شپه پې راشي او تکه توره تیاره وي او دې ډرایور ته هېڅ هم نه ښکارېږي او دا بیا ګاډی ودري او بار راوځي. هغه چې کله بار راشي نو یو عجیبه غوندې کیشي هلته سړک سره پروت وي او مارتا هم بار روځي. کله چې مارتا دې شي ته ګوتې وروړي نو هغه پکې یو رقم وایرس پکې په ګوته ورپرېږدي. هغې نه پس مارتا مور هم راشي او مارتا هلته نه بوځي او په ګاډي کې کیني او بیا دوی روان شي. کله چې دوی په ګاډي کې کیني نو هغه ښځې یو ویګ لګولي او هغه ګنجۍ وي. هغه له مارتا مور ته وایي چې ما ته بیماري وه او زما ټول ویښته ما نه لړه شو. مارتا مور ورته وایي چې زما خاوند به ډېر زیات شراب څښلو او هغه اکسیډنټ وکړو او هغه مړ شو. د مارتا په مخ چې کوم نشانونه دي دا هغه اکسیډنټ کې ورسره وه. لږ مخکې چې لاړ شي له مارتا په ګوته باندې عجیبه غوندې کې نشانونه راوځي او له هغې د سترګو کلر هم چینج شي او دا ډرایور دا هر څه وګوري او پریشانه شي. له مارتا مور چې کله مارتا سره خبرې کوي نو هغه بالکل جواب نه ورکوي او دې دوران هغه ډرایور دهان اخوا شي او هلته کې ولاړه یو جنۍ په ګاډي باندې ووښي. خو هغه ډرایور ګاډی ونه دري او هلته نه لاړ شي. خو هغه ښځه ورته وایي چې تا یو جنۍ وواله او هغه دې مړه کړه، کیدای شي که هغه ژوندۍ ګاډی ودروه او ورشه هغه وګوره. بیا ډرایور ګاډی ودروي او له ګاډي نه کوز شي او هغه ښځې ته ورشي، خو د هغې ښځې شکل ډېر زیات خطرناک وي. بیا هغه ډرایور امبولانس ته کار کوي او اچانک له هغې په موبایل باندې اور ولګي. هغه ښځه ورته وایي چې دا هسپتال ته بوځو او ډرایور سره بله لاره هم نه وي. بیا دا ټول دا ښځه اوچته کي او په ګاډي کې کیږدي او هسپتال ته یې روانه کي. بل خواته کې د مارتا حالات هم ورو خرابېږي او د هغې د ګوتې نه جراثیم روځي او نورو ګوتو کې ننوځي او دا یو نارمل خبره نه وي.
بیا مونږ ګورو چې هغه جنۍ هم ووش کې راشي او هغه ښځه راونیسي او د هغې په خوله کې یو عجیبه غونده کې توکاڼې واچوي. دا یو نارمل ښځه نه وه او د وایرس نه متاثره شوې وه او بلا ترې جوړه شوې وه. او هغه ښځې دی چې په خوله کې زګونه او لاړې اچولې وي اوس د هغې نه هم بلا جوړه شوه او هغه هم افیکټډ شوه. هغه د مارتا په مور باندې اټیک وکړي. هغه مارتا مور او لور او هغه ډرایور ته چغې وهي خو په هغې په ګاډي کې دومره تیز ټیپ لګولې وي او شیشه وي چې هغه د دې اواز بالکل نه اوري او بېغمه وي. مارتا مور هغې نه ځان بچ کوي او هلته کې بلې ښځې نه مخ راکاږي او له هغې ټول چمړی په لاس کې راشي او دا چمړه هغه په دې شیشې باندې ولي او هغې ودرېږي او وګوري. بیا هغه ډرایور باروزي او د مارتا مور هلته نه راوکاږي او بچیږي. او هغه ګنجې ښځه چې دا کله وګوري نو دا ډېر زیات حیران او پریشانه شي او هغه په ګیټار باندې وهل چالو کړي او په ګاډي کې بنده کړي. بیا هغه ډرایور مارتا او له هغې مور ته وایي چې اوس به تاسو د دې نه پیدل ځئ او هغه ګنجې ښځه هم د ګاډي نه بهر روزي. کله چې دوی دواړه روان وي نو مارتا په ګوتې باندې څه عجیبه غونډه کې سره خیجي او مارتا ډېره زیاته جاړي او چغې وهي. کله چې دا چغې وهي او هغه ګنجې ښځه د دې اواز واوري او هغه ورپسې ورشي. هغه ډرایور هم د دې نه ویریږي او یو ونې ته وخیجي او هلته پټ شي. د مارتا مور مارتا ته وایي چې ته دلته نه ځه ولې که موږ لا نړو نو دا به موږ وخوري او زه دلته ایسارېږم ورته. خو مارتا د هغې خبره نه مني او نه ځي. خو مارتا اخره کې خبره ومني او هلته نه لاړ شي. کله چې هغه مخکې لاړ شي نو هلته هغې ته ډرایور ومیلاو شي او دوی دواړه ګاډي ته منډه کړي او هغې کې پټ شي. بیا د مارتا مور چغې هم ورپسې وایي او مارتا ډېره زیاته خفه شي او هغه ګنجې ښځه د مارتا په مور باندې اټیک وکړي او وخوري او مارتا ډېره زیاته خفه شي او افسوس وکړي چې ما مور بچ نه کړه. لږ مخکې چې لاړ شي نو په هغې کې پټرول هم نه وي او ډېر زیات کمی خو بیا هم دی په څه چل چلاکۍ کې پټرول پمپ پورې ځان ورسوي او لاړ شي. کله چې ډرایور راکوز شي او د ګاډي لاندې وګوري نو د هغې ګاډي لیک وي او پټرول ترې روان وي خو هغه ګاډی هغه سم کړي او په ګیس سټیشن باندې راشي خو هلته څوک هم نه وي. دغه ډرایور دې ته وایي چې ته دلته ایساره شه په ګاډي کې کښېنه او زه ځم چېرته نه تا ته زه پټرول را پیدا کوم او هغه ډرایور هلته نه لاړ شي. بیا مونږ ګورو چې هلته یوه بلا راشي او هلته یو سړی هم راغلی وي او دا بلا بل څوک نه د مارتا مور وي. اوس د هغې نه هم بلا جوړه شوې وي او هغې ته دغه جراثیم لګېدلی وي او دا هغه سړی مړ کړي. دغه هر څه مارتا ته خپلو سترګو باندې وګوري. هغې نه پس دغه ډرایور هلته راشي او ګاډي کې پټرول واچي او دوی هلته نه لاړ شي. اوس دا دواړه لږ په سکون باندې شي او دا سوچ کوي چې ټول مصیبتونه ختم شو. خو دې دواړو ته دا بالکل پته نه وه چې هغه بلا د دې د ګاډي له پاسه ناسته ده او بیا موږ ګورو چې په دې باندې ډېر تیز باران شي. اوس دې ډرایور ته پته ولګي چې هغه بلا باران ناسته ده او هغه د ګاډي بریک ډېر تیز وخي او د ګاډي نه لاندې را لړه کړي او د هغې له پاسه ګاډی وخیجي او بیا ریورس لاړ شي او بیا پرې له پاسه وخیجي. داسې دا 4-5 پیرې پرې وخیجي او مکمل یې چخڼې ته کړي. اوس د دې حالات خراب شي د ډرایور اوړی هم خراب شي او مارتا ته وایي چې لږې اوبه راکړه. مارتا چې کله اوبو لپاره بهر کوز شي نو هغه بلا دننه ګاډي ته راشي او د خپله ژبه هغه ډرایور نه تاوه کړي او هغه مړ کولو کوشش کوي خو مارتا واپس ګاډي ته راشي او هغه دا ډرایور بچ کړي. دغه بلا اوس په مارتا باندې هم اټیک وکړي او هغه مړه کوي خو هغه ډرایور یې بچ کړي او هغه یې خلاصې کړي او هغه خپل ګاډی وځغلی خو هغه بلا دې پسې شوي او ورپسې رامنډوي. هغه ډرایور چې لږ مخکې لاړ شي نو هغه یو ونې سره اکسیډنټ وکړي او رالړه شي او هغه بلا په بیرته باندې اټیک وکړي خو هغه ډرایور ورته اواز وکړي او ورته وایي چې راشه. کله چې هغه بلا ډرایور پسې لاړ شي نو مارتا شاته نه هغه په ډز باندې ولي او هغه مړه کړي. بیا بله ورځ موږ ګورو چې ډرایور او جنۍ هلته نه لاړ شي او یو بار ته راشي. د حیرانۍ خبره دا ده چې په هغه بار کې څوک هم نه وي. بیا میر ته هلته کې باتروم ته لاړه شي. هلته کې موږ ګورو چې هغه توکاڼې د بره نه را روانې وي کومه چې هغه ګنجۍ ښځه په خوله کې هغه ښځې اچولې وه. هلته کې ډېر زیات خلک راشي چې ټولې بلاګانې جوړې شوي وي. بیا موږ ګورو چې مارتا نه هم بلا جوړه شوي وي یعنی هغه توکاڼونه او کم شی چې له هغې په ګوته کې ننوتې و د هغې د وجې دا اوس هم بلا شوه او دې جراثیم د ټول ښار نه هم بلاګانې جوړې کړي دي.
دا ډرایور پوه شي چې زه اوس بالکل نه بچ کېږم او زه به اوس مړ کېږم او دا اخري ډرینګ وڅښي او دا ووایي چې یا به بچ شم او یا به مړ شم. او کومه جنۍ چې موږ فلم کې اول کتلې وه هغه هم د دې جراثیم نه متاثره شوې وه او بلا جوړه شوې وه او هغه ښځو خاونۍ خوړلي وو. دې سره دا فلم ختم شي.